په نالیدلو پسې اوښکې 2 برخه جټکه مې وخوړه. د خیال نړۍ نه رابهر شوم. په غوسه مې ځواب ورکړ درتلم ستاسو خواته. منګه خو راغلو. پلار مې هم شاته را روان ده. پلار مې د ویالې غاړې ته د ولاړ توت له شاره غږ کړ. خانه اوس راویښ شوې؟ نه پلاره، وختي ویښ شوی وم، خو لږ درس مې ولوسته. پلار مې په پوله راتېر شو. ښه سبق دې وویلې چې پاتې نشي درنه، خو دومره کار وکړه. څه کار پلار جانه؟ هغه زبیر سره د واښه په راوړلو کې کومک وکړه. سمه ده پلار جانه. 4 ورځې رخصتي د سترګو پر سره تېرې شوې. کابل ته راغلم. شخصي اتاق مې کرایه کړی و. ځینې ملګري خو لا راغلي نه وو. یوازې شاکر او مسعود راغلي وو. تر ستړي مې وروسته په خپل ځای کې اوږد وغځېدم. ټلیفون مې راواخیسته. پلار ته مې د رسېدو وویلې. مور سره مې هم لنډ وغږېدم. بیا مې خدای پاماني ورسره وکړه. د ټلیفون تر قطع کېدو وروسته مې شاکر ته وویلې ماښام چې بازار ته لاړې ما ته هم د اتصالات کارت در سره راوړه. ماښام د ډوډۍ په تیارولو لګیا شوم. ډوډۍ مې پخه کړه. ګورم چې د زکي زنګ راغی. زکي مې ټولګیوال و. څو شېبې مو خبرې سره وکړې. ویلې چې سبا راځم. مسعود راغږ کړ. څه د صندلۍ مرکه دې اچولې ده؟ راځه چې ډوډۍ وخورو. ټلیفون مې قطع کړ. تر ډوډۍ خوړلو وروسته مې ښې ډېرې کیسې وکړې. لمونځ مې وکړ. بیا هر چا خپل کتاب مخ ته ونیوه. په درس ویلو مو پیل وکړ. تر 1 ساعت درس لوستلو وروسته شاکر په کمپیوټر کې د باغي 2 فلم راوستو. په خندا شوم. ورته ومې ویلې په بښنې سره دا مې ډېر وخت لیدلی ده. مسعود ویلې یو خو به تا هر فلم وخت لیدلی وي. په خندا شوم. ومې ویلې ته بیا وګوره هغه په اشپلاغ سره د ګروپونو مړ کول او وهل ښه خوندوره صحنه ده. شاکر په خندا سو ویلې ښه ته چپ شه. د امیتابh بچن زو موږ فلم ته پرېږدي او که نه؟ 3 واړو ښه په جګ اواز وخندلې. هغوی فلم کته. زه هم په خپل ځای کې غځېدلی وم. فیسبوک مې خلاص کړ. په مسنجر کې څو پرلپسې د کړنګ او کړنګ غږونه پورته شول. مسنجر ته لاړم. زکي څو دانې عکسونه راستولي وو. ومې کته. د لومړي سیمستر عکسونه وو. ښې شېبې تېر وخت ته یې وړم. پوهنتون ته د بریالي کېدو. بیا مې هغه د پلار د خوشحالۍ اوښکې چې سترګو نه یې تویېدې. لومړي ځل کابل ته راتګ. د نوم لیکنې ورځ چې ټکي فارسي مې هم یاده نه وه. مدیر رانه د پیدایښت نیټه وغوښته. د دې پر ځای چې 13/7 وایم ومې ویلې 8/7. ټولو ښه ډېر وخندلې. بیا یې ویلې په پښتو کې وایه. له زکي سره اشنا کېدل بس د انسان ژوند ده. د سترګو په رپ کې تېرېږي. 3 کاله تېر شول. د زکي له مسنجر نه بهر شوم. یو ملګري مې بیا یو ځای لایک لېږلی و. سلام مې ورولېږه. بیا مې فیسبوک ته سرور ښکاره کړ. ښکته او پورته تلم چې یودم یو پوسټ مې مخې ته راغی. لیکلي و چې په اوسنیو انسانانو باور کول له خپل ژوند سره لوبې کول دي. دا هم د همغې آی ډي پوسټ و. مسنجر کې مې داسې ورته لیکه سلام ورور، په تاسو څه شوي دي؟ هلی کوم. هیڅ هم نه. خو ولې مو دا پوښتنه وکړه؟ ما ځواب ورکړ هغه ځکه چې ستاسو پوسټونه ډېر ناهیلۍ نه ډک دي. چې دا ولې؟ هیڅ ځینې موضوعګانې دي چې انسان ته زیات درد ورکوي، خو په مجازي نړۍ کې ډېر کم انسانان د یو کس درد درک کولی شي. ځینې خو به دې لا درد ته هم لیکي چې ډېر ښکلی. ښه خدای دې بې درده که. مننه. د مننې وړ نه ده ورور. خوب راغی. آی ډي مې اف کړه. ویده شوم.
سهار وختي را پاڅېدم. نن نو سم مصروف وم. فیسبوک ته مې بیخي وخت پیدا نه کړ. د شپې ډوډۍ خوړلو وروسته مسعود او شاکر ویده سول. نو ما هم فیسبوک ته یو چکر سر ورښکاره کړ. فیسبوک ته لاړم. نوي پوسټونه شوي وه. تصویرونو مې څو نوي کومنټونه م اخیستي وه. هغې ته مې هم ځواب ورکړ. د مرور له ژوند نه کومنټ هم و. رپلی مې ورکړه. مننه. د پوسټ پر کتلو لګیا وم چې د میسج ټرنګ شو. سلام دلسوزه ښې. شکر ده مننه. د بل میسج د لیکلو نښه ښکاره کړه. میسج یې راغی. شکر ده چې ښه یې. ورته مې ولیکه مننه تاسو ښه یاستئ. ځواب یې راکړ مننه ژوندی اوسئ. وبښه پښتو کیبورډ نه لرم. ورته مې ولیکه مشکل نشته ګرانه. لنډه مننه یې وکړه. بیا یې بل میسج راغی. ډېر وخت آنلاین نه وې. دا 2 ورځې آنلاین نه وې. خیرت خو به و؟ خیر و. هسې کور ته تللی وم. نو ځکه زیات وخت مې د کورنۍ غړو سره تیر کړ. یو څه وخت لپاره رخصتي ته تللی وم. لکه چې مسافر یې. هو میسج یې وځنډېده. بیا یې آی ډي آفلاین شوه. څو دقیقې وروسته بیا یې میسج راغی. چېرته یې؟ دوهم میسج یې هم راغی. وبښه مور سره مې لږ کار وه. کابل پوهنتون کې محصل یم. خدای دې وبښه. ورته مې ولیکه ښه ډېر ښه. کیدای شي ځان راته معرفي کړې. یو څو سټیکره چې خوله یې وازه وه راته ولیږه او آی ډي یې آف کړه. 1:30 بجه وه. ځان سره مې ویلې چې دا به څوک وي. کلمه مې ویلې. ویده شوم. سهار وختي را پاڅېدم. تر 11 وروسته مې ملګرو ته د لمونځ پورته کولو وویلې. لمونځ مې وکړ. ورپسې مې د نوټونو کتابچه راواخیسته. تر ماښامه مې لږ څه مطالعه وکړه. بیا مې چای وڅښه. پوهنتون ته لاړم. استاد په ټولګي کې وه. دروازه مې وټکوله. د لاس په اشاره یې پوه کړم چې راځه. درسي ساعت مو پای ته ورسېده. دا بل ساعت مو هم خالي و. د باندې راووتم. له کانتین څخه مې اوبه راواخیستې. راغلم. د یوې ونې لاندې سوري ته په چوکۍ کې کېناستم. ټلیفون مې راواخیسته. فیسبوک ته لاړم. ورپسې مسنجر مې وکته. ګورم 3 میسجونه مرور له ژوندانه نه آی ډي نه راغلي وو. میسجونه مې وکته. لومړی میسج یې داسې و چې اوس مې پښتو کیبورډ پیدا که. اوس به ځان معرفي کړم. خو ته هم بده ورځ راته ونه وایې. میسج یې په څو خپو سټیکر شروع کړ. دا مې پټ آی ډي ده. د ځینو کسانو د اصلي څېرې د معلومولو لپاره ښه ده. آخر میسج یې لنډ و. لومړی میسج ته مې لنډ ځواب ورکړ. استغفرالله بده ورځ به ولې وایم. دوم میسج مې هم د وازې خولې په سټیکر باندې شروع کړ. ښه ته 2 آی ډیانې لرې. څو شېبې وروسته سلام راغی. د سلام ځواب مې ورکړ. بل میسج یې ژر راغی. تا بیګا خدای پاماني ونه کړه. ولې؟ خو خوب راغی. سمه ده. یو اوږد میسج یې راغی. هو زه 2 آی ډیانې لرم. په دې آی ډي کې مې هیڅوک نه پیژني. حتی ورور مې هم نه. په دې آی ډي کې مې خپل زړه بړاس باسم. ځینې وخت داسې پوسټونه هم کوم چې زه یې په خپله هم نشم لیدلی. هغه لیکنه مې د یوې ملګرې چې سخته ځورېدلې ده. په تاسو د بده ونه لګېږي. هلکان زیاتره خیانت کوي. ځکه مې دا خبره وکړه چې یو هلک مې له ملګرې سره 4 کاله د مینې په نوم تیر کړ. او اخر 2 اونۍ مخکې له بل چا سره کوژده شو. هغه بیچاره ځان وژنه هم نشي کوی ځکه چې